د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی کریم خان صادق د پاکستاني پخوانی سندرغاړی شاسوار ته یو داسې ځواب چې ټوله نړۍ حیرانه کړه. چې ملګرو کریم خان صادق ورته څه ویلي دي په همدغه ویډیو کې بشپړ معلومات درکوو، خو دغه ویډیو تر پایه سره وګورئ، لایک او زموږ ګرانټي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی کریم خان صادق وایي که چیرې سندرغاړی شاسوار د اقتصادي ستونزو له کبله د تبلیغ لار پرېږدي او سندرې ویل بیا غواړي، نو دی تیار دی چې د میاشتې ورته 100,000 کلدارې د الله تعالی د رضا لپاره برابرې کړي. کریم صادق دغه اعلان د خپل ورور تاج ملوک عالم یو پوسټ په کمنټ کې کړی دی. هغه لیکلي که چیرې رښتیا هم شاسوار اقتصادي مشکلات لري او غواړي له همدې عمله د تبلیغ لار پرېږدي، نو دی به ورته هره میاشت د الله تعالی د رضا لپاره 100,000 کلدارې برابرې کړي څو لږه ګذرای پرې وشي. د سندرغاړي شاسوار تضاد څرګندونو وروسته کریم صادق د تاج ملوک عالم دې پوسټ په ځواب کې هره میاشت د 100,000 کلدارو ورکولو اعلان کړی دی. شاسوار پرون په یو ویډیوي پیغام کې اعلان وکړ چې نوموړی نږدې 2 کاله د تبلیغ په لاره خپل ژوند تیر کړ، خو داسې څوک پیدا نشول چې له هغه د روان ژوند په اړه وپوښتي، نو له همدې اقتصادي ستونزو له کبله غواړي بیرته د موسیقۍ ډګر ته راووځي. پښتون سندرغاړی شاسوار دغه پرېکړې سره نږدې 99% خلک مخالف دي او د ټولنیزو رسنیو له لارې هغه ته په غبرګون کې ویلي دي په دا ډول سترې تېروتنې سره د خپل ژوند ماتبه کوه او بیرته د له خپلې پرېکړې تېر شه، خو شاسوار د خلکو خبرې نه مني او غواړي بیا ډګر ته راشي. شاسوار د خلکو د غبرګونونو وروسته هم په یوې بله ویډیو کې ویلي دي شاوخوا 2 کاله مې تبلیغ وکړ خو هیچا مې پوښتنه ونه کړه، اوس بیا ځلې سندرې پیلوم او غواړم البته د سندرې به معیاري وي، غواړم په دې توګه دواړه دنیا او آخرت ته کار وکړم. شاسوار پرله پسې ویډیوګانو په ټولنیزو رسنیو لاس په لاس شوي دي او په دې کار سره د خلکو مینوالو له لاسه ورکولو ترڅنګ خلک غوسه کړي هم دي. خلک وایي شاسوار په وروستیو کې ډېره ښه لار غوره کړې وه، خو په دې کار سره په خپله وروستۍ خاتمه هم خرابه کړي او د اسلام تبلیغ هغه جذبه چې له نوموړي سره شته هغه به هم له منځه ولاړه شي. د شاسوار ملګري هم وایي چې نوموړي د تبلیغ پر مهال له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی او غواړي چې له همدې عمله بیرته د موسیقۍ ډګر ته راووځي، خو دوی وایي پوره هڅه به وکړي چې نوموړی له دا ډول سترې تېروتنې وژغوري. شاسوار شاوخوا 22 کاله عمر لري، د پاکستان په صوابۍ کې زیږېدلی دی، د خپل ژوند ډېره برخه یې په کراچۍ کې تېره کړې ده. هغه په لومړیو کې موسیقي کوله، بیا یې تبلیغ ته لاس واچولو او اوس بیا د موسیقۍ ډګر ته راځي. د یادولو ده چې کله چې شاسوار کال وړاندې تبلیغ ته تللی و، هغه مهال یې په خپله یو مرکه کې ویلي چې ګواکې په تېر ژوند او سندرو ویلو باندې پښیمانه دی، خو نن بیا ځلې همدې ډګر ته را روان دی.